ملا یعقوب او نور سیاسي چارواکي څنګه ولې دوبۍ ته لاړل؟ آیا اشرف غني سره ګوري؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر د یو پلاوي په مشرۍ اماراتو ته لاړ. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو هیئت پرون شنبه متحده عربي امارات ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه هیئت به یې په اماراتو کې هلته له ځایي مشرانو، میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستان نه په بهرني سفر لاړ او ځینې سرچینې ویلي چې ممکن ښاغلی کرزی لومړی په متحده عربي اماراتو کې تم شي. اماراتو ته د اوسني او پخواني چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني هم هلته دیره دی. دا لا څرګنده نه ده چې د طالبانو دفاع وزیر به له ښاغلي کرزي یا هم غني سره په کتنو کې برخه واخلي او که نه.